کور کې یو وینځه وه خدمتګاره وه د بیبي آسیې سر به هم ګومنځه او د فرعون د لوڼو سر به هم ګومنځه او په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی لکه بیبي آسیې چې ایمان راوړی پټې دواړه مسلمانانې وې فرعون ته نو خبر هغه مشات هغه چې سر یې د موسی د فرعون لور له ګومنځه و هغې سره په لاس کې ګومنځ ده د فرعون د ښځې سره د لور سر ګومنځه یي ګومنځ ته په ځمکه باندې پرېوته وایي بسم الله لکه زمونږ خلک د الله نوم والي که نه هغې هم د الله نوم واخېسته د فرعون دا لور ورته وایي ولې زما د پلار نه علاوه بل رب هم شته څه او ورته وی وی څوک دی وی هغه څوک دی د موسی علیه السلام رب دی او د هارون علیه السلام رب دی ستا پلار یې بادشاه کړی دی ستا پلار یې پیدا کړی دی هغه رب دی لاړه پلار ته وی بابا هغه زمونږ په کور کې چې لویه شو زمونږ خدمتونه کوي ستا رب نه مني فرعون وی ښه د موسی علیه السلام هغه سحر او جادو لکه زما کور ته هم راورسېد اوس به څه کوم خلکو ورته وی دا وجنه وی لاس مې نه ورځي ټول عمر یې زما خدمت کړی زما د بچو خدمت یې کړی دی زما د ښځې خدمت یې کړی دی ما کره لویه شوه چا کره چې څوک لوی چې کوم بنیادم هغه ورته خوږي چې کور کې د کره سپی لوی شو که نه هغه سپی مړ شو هغه پسې ما ورته خپې بعضې خلک یې که نه قربانۍ له بل څاروي والمه خو د خپله غوا به په چا خرڅه کړمه زمونږ وله لاس نه ورځي داسې ده که داسې نه ده موږ د دې غوښې له غوښله نه ورځي وی لاس مې نه ورځي خلک ورته وي چې دا دې نیم مړه کړې خو دا خو کور طریقې سره اله هغې راوسته هغې ته څه وایي ورته وی ته څوک منې وایي زه د موسی علیه السلام رب منم زه د حضرت هارون علیه السلام رب منم ورته وی سمه شه ګورې وجنم دی ورته وی چې څه دې خوښوي هغه را سره وکړه قرآن کې الله فرمایي وفرعون ذی الاوتاد الله ورته خاوند د میخونو ویلی دی ظالم د هغې ښځې نه جانې اوښکې په خپو په لاسونو باندې به میخونه ټکوال دا غټ غټ میخونه او هغې وله په دې خپو په دې لاسونو باندې ټکوال اوس په دې ځای کې چې ما لرګی خور کړی دی او په هغې لرګي باندې تا سملم او په خپو لاس د لمیخو هم الله دې مو ساتي ده به کوم دی لاس وړقې د هغې په خپو په لاسونو باندې میخونه ووال او د هغې یو ماشومه لور هغې راوسته ورته یې ویې سمه شه موسی علیه السلام پرېږده دا چې کوم ایمان دې راوړی دا پرېږده ګنې وجنم دی ورته ویې نه پرېښودل نشته وی دا لور درله لالوم ورته وی چې څه دې خوښه یې هغه وکړه د هغې نه خو کمی سوخ کې هغه ماشومه بچی هغې وله په سینه باندې کېنوله هغه اوږې وه د خپلې مور په سینه باندې خوله کېښوده ورته وی سمه شه ګنې دا لور درله لالوم وی چې څه کې را سره وکړه خپل رب بیت چرې پرېنهدم فرعون ظالم په حکم د هغې ماشومې په مری باندې چاړه کېښوده او د مور د سینې د پاس اعلاله کړه الله دې هم د داسې غم نه وساتي هغه وینې د مور په دې خولې کې او د مور په دې پوزه کې هغه وینې ورپرېوتې د ماشومې لور په وینو باندې د مور سینه رنګ بند شوه لیکن هغې ایمان پرې نه ښود ظالمه ډېر ظلم دی ورته ویو که چې په هغې هم سمه نه شوی نه سمېږي ورته وي نه نو ظالم ماران ساتلي ډېر ظالم لړمانان ساتلي زهریلا په هغې به سزا ورکوله هغه لړمانان یې راوستل او د هغې وینځې په خېټه او په وجود باندې لړمانان پرېښودل هغې به ټکونه ورکول او هغې به دا بړانګې وال هغې به ټکونه ورکول او هغې به بړانګې او چغې والې لیکن د فرعون رحم پې نه راته ورته وی سمه شه ګورې ورته یې بلکل همغه الله باندې مې ایمان دی چې په هغې هم کار نو شاخره کې مړه کړم چې کور ته راغې نو ډېر زیات خفه او پریشان و بیبي اسیه ورته وی ډېر زیات خفه نه وی یاره خفه یم په هېڅ چا خفه نه ومه خو من کره دا ښځه لویه شوه من کره لویه شوه په دې باندې خفه یم لور مې وله حلاله کړه بچی مې وله مړه کړل بیبي اسیه ورته یې ظالمه ستا نه غټ ظالم بل نشته
غټ ظالم ستانه بل شته دی نه. ما په خپلو سترګو باندې ولیدل چې هغې ماشومانو له فرشتو اوبه راوړې ورکولې ما ته الله وښول. ای ظالمه ستا په هغې باندې رحم رانغې ورته وایي.